په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی وایي تر اوسه یې له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وویل دوی پر څو مسایلو پرون د چهارشنبې په ورځ خبرې وکړې او بحثونه به یې نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیر الله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي د دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه شوي دي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې اووم پړاو مذاکرې د کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماټیکې سرچینې پرون وویل چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې ممکن لا کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې اووم پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې شوي دي. را روانه یکشنبه او دوشنبه په قطر کې د جرمني او قطر په غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابع د جرمني د یوه بنسټ لخوا شوي چې د جرمني ترڅنګ قطر یې هم کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللی دی. بلخوا په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکی زادران درویش چې وایي د سولې دغه مذاکرې لا نږدې څاري پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو او هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب شي. نړیوال که جرمنیان دي یا اروپایي ټولنه که روسیه چین یا پاکستان دوی باید دخالت وکړي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کینوي په خپلو کې اوربند اعلان کړي جګړه له کلیو وباسي. دا به د سولې ته لویه زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم شوې بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی.